داغی حساب کتاب چې ولګي نو د مختلف طریقو سره د کروڑ نه برابر راځي خبره، او بعضی کې هغه لکونو کی حساب کتاب دی، خو بهر حال دا دیت دی، اور که معافی وشولا نو بیا د معافی نه بعد هغه نشتا. بیا دام علماء کرام لکی فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله، چې غلام نشتره داغی ازادول نشتره، یا پا وس کې نشتره، یا اختیار کې نشتره، یا د غلام وجود نشتا، نو بیا په دغه صورت کې 2 میاشتې پر لپسې هغه روجي پی در پی هغه نیولو. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله. که دغه غلام مندل نو بیا په دغه صورت کې 2 میاشتې به روجي نیسي پر لپسې. او توبة من الله معنا علما کوي یوا چې دا هغه توبه ده د طریقې، دا هغه توبې طریقه ده من الله، د طرف د الله نه، یعنی دا د توبې یو طریقه شوه. دا چې ورکې ته اور د الله نه معافي وغواړي، بس د الله رب العزت ذات هغه رحم کوونکی دی چې تا دومره اقدام وکړو، دومره مخکې والی دې وکړ، الله به مخکې مسله حل کوي. توبة من الله. او یا د توبة من الله معنا دا حکم دے طرف د اللہ نا، یا بدرم معنا دا رحم دے اسانتیا دا طرف د اللہ نا. نو رحمم دے اسانتیاوم دا اور طریقہ دا توبیم دا طرف د اللہ نا. وکان اللہ علیما حکیما. اللہ پوئی دے دن د زړه په خبرو باندې چې اراده صدا او اراده سوا. که سړی په ظاهر کې وایي چې زما خو د قتل اراده نه وه او زما نه قتل شو، وړه کېدن نه اراده وه، په هغې م الله پوی دی. په هغې م الله پوی دی چې بس د عمد نه خطا ته خپل ځان په زبان په دروغو یا په هر رنګه طریقې رواړی چې ما خو د قتل اراده نه وه وای، نو علیمن الله په دغې باندې پوی دی. دیت مسله ده، نو حکیمه الله په دې کې حکمت دی چې په دې کې د دیت مسله هغه یې راوسته. په دې باندې مختلف قسمه اشکالات هغه ماده پرست خلکو کړي دي، چېرې دا دیت ولې دی او دیت په وارثانو باندې ولې دی، ګناه یو کړې ده او دارنګې دیت په نورو باندې دی. نو د هغې جوابات علماو په خپل خپل ځای باندې هغه په خپله طریقه باندې ورکړي دي. خو به هر حال دا خو د قتل خطا مسله وه. پاتې شو قتل عمد، هغه قتل چې هغه قصدن دی، عمدن دی، چې هغه اعلی د قتل دا اور ارادهم د قتل دا عادتاً، اور یا اعلی د قتل ندا خو اراده د قتل دا دیتا شبه عمد ویلے شي. اس شکل قتل اراده رالا بیا په دغه کې 2 خبرې دي. که داسې اراده وا چې مال د قتل کول حلال دی، پیسې اخیستې دي اور اجرتی دی، اجرتی دغې ته وایي چې پیسې والی او قتل کوي، یا د دنیا د اغراضو د مقاصدو د پاره د یو سړي قتل کوي او هغه ځان له حلال ګڼي چې زما دا قتل د دې فلان کی دا حلال دی او هغې ته ګناه نه وایي،
نو داسې قتل عمد چې پاغي کې دا سړی د ځان نه هغه ناجایز نه ګڼي او دا مسلمان قتل حلال ګڼي، نو په دغه صورت کې دا انسان د سزا بدله ده. اور کنا دا قتل کولے گناہ گنلا اور قتل بیا وکړه، نو په دغه صورت کې د سزا بیا بدله ده. په یو صورت کې سزا د دنیا هم ده اور سزا د عقبا اور د قیامت هم ده، او په بل صورت کې سزا د دنیا ده اور سزا د عقبانا د الله رب العزت په دربار کې د خلاصيږي اور د تبا انشاءاللہ نجات ملاويږي. قصدن عمدن قتل چې حلال نه ګڼي نو داغي دنیا کې سزا بدلا قصاص دے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، داغنه به قصاص اخیستی شي چې وارثان څومروي او هغوی دا ووایي چې یاره دې زمونږه د مقتول په بدله کې قصاص کړی شي، دې مړ کړی شي. نو قصاص اخیستل دا بدله دا د هغې قتل عمد. که په وارثانو کې یو کس دا خبره وکړله چې زه ته قصاص نالمه، نو نورې بیا نشي اخیستی. چې یو هم پکې هغه دا وویل چې یاره قصاص ناخلو، زه قصاص نالم، مال دې پیسې راکړي یا زما سره صلح دې وکړي، روغه دې وکړي، نو بیا په دغه صورت کې د یو په راتلو سره مینځ کې د قصاص نه انکار یا د هغې نه کول، به د نورو نه قصاص بیا خود به خود ساقط شو. یوه مسله ده. دویمه مسله ده چې دا قصاص په هغه صورت کې دی چې د قصدن عمدن قتل کړی دی اقدام. که داسې صورت دی چې اوس دی په کور کې دی اور په ده باندې غل ډاکو رواوړې ده او هغه مسلمانو او ده هغه وویشته قطاع الطریقو یا د عزت اور مال داغی ختمولی کول، په داسې صورت کې د خپل ځان د دفاع دپاره یو عمل وکړه چې هغې د وجې هغه ولګېده، نو د هغه وینه هدر ده، په هغې باندې قصاص نشته. دا قصاص په هغه صورت کې دی چې دی په نیت د دې باندې چې یاره زه دی وجنم پرېږدمې نه او دی لاړ شي او هغه ووجني، خو دا د ده وجل حلال نه ګڼي. ټیک دی یو ګناه یې ګڼي خو ویې کړه ګناه کبیره ده، په دغه صورت کې د ده قصاص دی. او چې کله حلاله ګڼله نو ګناه حلاله ګڼله، دا بیا د ایمان نه وتل دي. دلته قرآن دا مسله بیانوي وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، چا چې قتل کا یو مسلمان لرا قصدن عمدن پن دی نیت باندې چې دا قتل حلال ګڼه چې شریعت حلال نو ګڼلې او دی حلال ګڼي، نو د ده دپاره سزا صدا، د ده دپاره سزا دا ده فجزاؤه جهنم، سزا د جهنم دے، خالدن فیها
ہمیشہ بوی پاغی کی دی خالدن فیہا دلتا کی مسئلہ بدل اکڑا زکا چې په جہنم کې صرف کافر با ہمیشہی گناہگار مسلمان اگا ہمیشہ با په جہنم کې نہیں اب د خپل گناہ سزا خوری نو داغی نباد بچ دے نو اگا جنت ترازی او چې دلته خالدن فیہا ویل نو داغ سڑے دے چاگا قتل کول حلال گنل خالدن فیہا ہمیشہ بوی پاگی کی دو خبری درم وغضب اللہ علیہ دا اللہ غضب دے پد باندی ولعنہو سلورم دا چی لعنت دے دا اللہ پد باندی وَأَعَدَّ لَهُ پنزم دا چی تیار کڑے دے 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 پارا عذابا عظیما عذاب لوئی پنز سزاگانی شوئی یو فجزاؤه جہنم دویم خالدن فیہا دریم وغضب اللہ علیہ سلورم وأعد له عذابا عظیما ولعنه سلورم پنزم وأعد له عذابا عظیما عذاب عظیم اللہ تیار کرے دا آگے چھارے پارا چھ قتل عامد اوکا او آگے حلال گنا لکہ دا دنیا دا اغرازو دا پارا دا دنیا دا مال و دولت دا پارا دا پیسو دا پارا دا جیداد دا پارا یا چھ دینو نور دا دنیاوی اغرازو دا پارا دا آگے قتلو کا نو دا مسئلہ چھ دے لگیا دے او دا آگے قتل کئی نو دا سے دے فکأنما قتل الناس جمیعا گویا کہ اگر ټول مخلوق قتل کا دے یو انسان پا قتل ټول مخلوق قتل کی دل دی ذکر دے یو انسان نرست بسمر خاندانو داغن پس بسمر خاندانو داغن بعد بسمر خاندانو نو چی قتل شدا یو فکأنما قتل الناس جمیعا نو ذکر قرآن وی چی کلے حلال گنا نو دا مسئلہ دا او که حلال نگنا بے قصاص مسئلہ دا بیا با قصاصی خو قصاص بسو کا خلی داغی دا پارا قرآن بیا مسئلہ بیان کری چی قصاص اخستل دا دا حاکم وقت چی کلا قرآنی قوانینی نو آغی مطابق باغا بیا اخلی اللہ رب العزت دی زمانگ استاس و معاشرہ دا امن معاشرہ وگرزئی اللہ دا ہر قسم فساداتونا زمانگ حفاظت اغا نصیب کی زمانگ پہ حال بانے رحم